د جنت لا زواله نعمتونه دي رو او زه به تاسو ته د جنت څه نعمتونه بیان کم. قرآن ټول ډک دی خو یو ځای کې الله ویلي دي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. و یو نفس یو انسان ته دا پته نه لګي د ده په وهم او ګمان او په سوچ کې هم نه دي چې د ده د سترګو د یخوالي دپاره الله وایي ما کم نعمتونه تیار کړي دي. دې د وجه رسول الله مبارک وی الله وی الله حدیث قدسی دی چې لا عین رأت سترګو نه دي لیدلې ولا اذن سمعت نه غوږونه اورېدلي دي ولا خطر علی قلب بشر او نه د انسان په وهم او ګمان کې هم راغلي دي. دا جنت داسې نعمتونه دي هر قسمه اوبه شرابونه خوراکونه ښکلي محلونه الله په قرآن کې فرمایلي دي ځای په ځای باندې نوکران او دغه شان جامې او حورې دا د دنیا نعمتونه وي. نو چې کله د جنتیانو ته دا میلو شي نو الله به ورته نور څه وغواړئ ولدینا مزید نور څه وغواړئ ما سره د دې نه نور هم زیات دي. دا بندگان به وایي چې خدایه بس دی نو چې څه نعمتونه دي خو موږ ته میلو شو اوس د دې نه پس موږ څه وغواړو زموږ ذهن کې خو نشته یا الله. الله وی ولدینا مزید نور غواړی شته. نو دا جنتیان به خپلو کې دغه شي چې موږ ته خو نه دی معلوم خو چې الله وی شته نو یي به که نه خو زموږ ذهن کې نشته. نو دنیا کې چې به داسې یو مسله راله داسې یو مشکل به راغی د دین باره کې چې په هغې به زموږ ذهن نه رسېده نو موږ به علماو له لاړو. نو راځئ په جنت کې علماو له ورځو د علماو به ځان له مقامي نو دا ټول جنتیان به علماو پسې روان شي. د دې د علماو نه او د هغوی د ضرورت نه تاسو ګورئ جنت کې هم خلاص نه یې ګورئ یاد ساتئ ګورئ جنت کې به هم ستاسو علماو ته ضرورت وي اگر چې د جنت باچۍ څه ده ونعیما ملکا کبیره الله په قرآن کې ویلي دي وی لویه باچۍ د لویه باچۍ. اوس د باچا چاته څه ضرورت وي خو بیا هم د دقې باچاهانو به هم بیا هم علماو ته ضرورت وي. بله شپه مې دې ملګرو ته په ترجمه کې وی ما الله په قرآن کې وی چې زه به دوی له نعمتونه ورکمه او ملکا کبیر او لویه باچۍ به ورکم. نو رسول الله مبارک وی چې دا لویه باچۍ به څنګه وي نو زه راته د اعلی جنتي نه ویمه د ټولو نه د ادنا جنتي. ادنا جنتی کم ته وی ادنا جنتی دی ته وی ما ته ګورئ چې د ټولو نه په کائنات په دې تمامو انسانانو مسلمانانو کې د ټولو نه اخیره کې جنت ته داخل شي دا به ادنا جنتی وي. جهنم ته به تلوي د ګناهونو د وجې خو چې بس د جهنم دروازه الله بندوي چې بس د دې نه پس په څوک نه روځي او جنت دا دروازه بندوي چې د دې نه پس په څوک نه ورځي بس دا یو اخري جنتی دی داخلو نو بس د دې نه پس به دروازه بندو دروازه به بیا بندو. نو دا اخري جنتی چې کله جنت ته لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به دله څومره جنت ورکوي او څومره باچۍ ورکوي. نو دا ګورئ علیه السلام فرمایي چې د دې دنیا سل چنده د دې دنیا سل چنده زیات جنت به الله د ټولو نه اخري جنتي له ورکوي. د دې دنیا سل چنده پاکستان نه یادوم نه برای اعظم ایشیا یادوم دا ټول دنیا یادوم د دې سل چنده زیات جنت دا به ټولو نه اخري جنتي له ورکوي. نو چې دا هغې اعلی جنتي به کم جنت وي خدای دې موږ او تاسو هغې اعلی کې راولي. نو دا خلک به علماو له لاړ شي علماو ته به وایي چې موږ خو هر څه میلو شو څه غواړو وی علما به دوی چې یو شی پاتې دی که نه وایي څه شی دی وی دا الله رب العالمین دیدار دا الله رب العالمین لیدل دیدار الهی پاتې دی. نو دا ټول جنتیان به راشي الله ته چې موږ ته دیدار الهي وښایه نو یې الله رب العالمین به ورته دیدار الهي وښیي. نو یې څنګه به وي وی الله رب العالمین ما یلیق بشانی څنګه چې د الله شان سره مناسب دی او یا زره پردې به د الله
حجابات په لګېدلې وي د الله رب العالمین څنګه د هغه شان سره مناسب دی مخ مبارک یا هر څه چې څه شان سره مناسب دی الله ته به دا پردې لګېدلي الله به هغه پردې لر کړي نو رسول الله مبارک وایي چې کله هغه پردې الله لر کړي او جنتیان د الله دیدار وکړي الله دیدار به بالکل کیږي قرآن کې دی للذین احسنوا الحسن وزیاده وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره الى ربها ناظره الله تبا نظر کیږي او د الله دیدار به کیږي نو چې کله جنتیان د الله رب العالمین دیدار وکړي نو په دې دیدار کې به دومره خوند دي چې یو جنتی په جنت کې او یا زره کاله تیرې کړي وي نو د دې او یا زره کاله خوشحالۍ به د الله رب العالمین د دې یو دیدار د برکت الله ایري کړي ایري به شي د الله د حسن او د الله د دیدار به داسې کس کوي دا دیدار به الله چاله ورکوي نو رسول الله مبارک وایي دې ورځې ته یوم المزید ویلی دی وی دا دیدار به الله رب العالمین هغه چاله ورکوي چې چا د جمعې په ورځ د جمعې د عبادت پوره اهتمام کړی وي لکه څنګه چې د جمعې د ورځې دپاره په یو اهتمام لکه څنګه چې ما راته هغه اهتمامات بیان کړل چې لمبل دي او صفی کول دي او ښکلې جامې اچول دي او په وخت جومات ته راتلل دي او چاله تکلیف نه دي ورکول چې په دقه اهتمام باندې ته دا کار کوي او د دې نه پس هم بیا عبادات کوي نو الله رب العالمین به له دا دیدار ورکوي